السلام علیکم محترمینو، یو خوندوره او ډیره مجربه وظیفه ده په زندگی به انشاءالله و چاته محتاج نسی او په زړه کې چې د کم جایز مراد وي الله پاک جل جلاله به یې در فرکي. او دا یو داسې وظیفه ده چې په دې دوران کې له الله پاک جل جلاله څخه د هر شي دعا وغواړي، الله تعالی یې قبلوي. او په زندگی به هیڅ چاته هم ته لاس پورته نه کړي د محتاجۍ، ځکه چې دا احتیاج د انسان لپاره ډیر عیب او فیغور ده. احتیاج سیال سړی بې سیاله کوي. کله چې انسان و چاته محتاج سي او هغه بل سي کله د احتیاج لاس ورته پورته کي، هغه سي د ده مرسته کوي، خامخا په داسې الفاظو به کوي چې په هغه سره دی زهیرېږي. محترمینو، په یوه خوندوره وظیفه باندې عمل وکړئ، الله پاک جل جلاله به مو د بنده له محتاجۍ څخه وساتي. او زه بار بار تاسو ته دا وایم چې کله له احتیاجي، له مشکل، له محتاجۍ سره مخ سوست، کوشش کوئ د الله در ته ځان ضرور رسوئ. له وظایفو سره ځان شناخته کړئ، د الله پاک جل جلاله له قرآن کریم سره ځان شناخته کړئ، له آیاتو سره ځان شناخته کړئ. په زندگی په والله بالله کنه دی چا سره چاته محتاج سوی، په زندگی دی په والله بالله که الله پاک جل جلاله کار در خراب کی، په زندگی دی والله بالله که په زړه کې هغه جائز مراد پاتې سي نه پرسوي، ضرور وپره کی. که چیرې ستا رابطه له الله سره سي، که چیرې ستا رابطه د الله له وظایفو سره سي، که چیرې ستا رابطه د الله له قرآن سره سي، کوشش کوئ چې هر رقم مشکل حالت په زندگی کې درته راسي، د محتاجۍ حالت درته راسي، دا خو انسان ده، ځکه چې انسان پره نه ده، پره چې ده یوازې الله ده. نو کله چې په زندگی کې له محتاجۍ سره مخ کېدې، کوشش کوه دغه وظیفه ډېره کوه، الله پاک جل جلاله به له هغه احتیاج څخه راپورته کړي. او په زندگی کې کله چې یو شي ته محتاج شوې چې الله دغه څه غواړم، دغه وظیفه کوه، الله پاک جل جلاله به هغه درکوي. ځکه چې الله یو داسې مهربانه ذات ده، تاسو یقین وکړئ، باور وکړئ په الله باندې چې د الله و درته یو څوک ورسي او له الله پاک جل جلاله څخه څه وغواړي په عاجزۍ سره، په دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله ډیر سخت زیات خوشحاله کیږي چې زما بنده د ماله بندگانو څخه امید وش کوي او هغو ته د محتاجۍ لاس نه کوي پورته، راغی د ما و درته یو پورته کړو، زه زما بنده د ما له در څخه نا امیده نه شړم. چې څه غواړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله جل جلاله یې ورکوي. که چیرې بنده پر الله باندې یقین ولري، پر الله باندې عقیده ولري. نن چې موږ او تاسو په زندگی کې دومره خوار او ذلیل او له تکالیفو سره مخ کیو، وجه هم دغه ده چې موږ چې کله په مشکل حالت کې راګیر سو، یو محتاجي حالت کې راګیر سو، موږ د الله و درته نه ورځغلو، د بنده و درته ځو. بنده درس ده هغه ډیر کم ده، د بنده چې زما او ستا حاجات اوري نیس را پوره کوي، ځکه چې هغه داسې حاجت را پوره کوي چې کله د په وس باندې پوره وي چې هغه ډیر اسانه وي. مثلا هغه دی را پوره کوي چې کله یو سخت مشکل وي، د تر اوسه هم بهار وي، هغه دی نشي کولی. او د مشکلاتو پوره کوونکی څه، د مشکلاتو حل کوونکی څه، هغه یوازې هغه خالق ذات ده چې موږ تاسو د ټوله دنیا پیدا کړې ده، بل څوک یې نشي پوره کولی، نه د چا د وس کار ده. دوستانو، دا وظیفه درښیم، په دغه وظیفه باندې عمل کوئ، الله پاک جل جلاله به د مشکل حالاتو څخه وساتي، الله پاک جل جلاله به د زړه مراد در پوره کړي، الله پاک جل جلاله به په زندگی کې چاته نه کې محتاج. ځکه چې دا احتیاج چې د هر څومره غیرتمن وي انسان د بې غیرتۍ و طرف ته بیایي، دا احتیاج داسې ده چې هر څومره سیال سړی بې سیاله کوي دي، چې هر څومره غیرتمن سړی مثلا په هر لار کې پیاوړی، خو چې کله محتاج شي انسان ته بیا په دې کې قدر او عزت ډیر کمیږي. نو کوشش کوه د الله و درته ځه، د الله و درته لاس پورته کوه، په زندگی به نسې محتاجه. او الله پاک جل جلاله له چا سره ملګری پو الله جل جلاله چې پر چا باندې نظر د رحمت، هغه په زندگی والله که ناکام سو، هغه په زندگی والله که چاته محتاج سو، هغه په ټول عمر کامیابی او له محتاجۍ څخه به الله پاک جل جلاله وساتي. الله تعالی جل جلاله د هر مسلمان له محتاجۍ څخه وساتي، الله پاک جل جلاله د هر مسلمان له مشکل حالاتو څخه وساتي. چې څومره خلک زموږ دا وظایف ګوري، الله پاک جل جلاله د ټولو مشکلاتو څخه خپل فضل کرم سره په امن او امان او حفاظت کې وساتي. دوستانو راځي هغه وظیفه درښیم، ډیره خوندوره وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو هغه وظیفه دغه ده،
که په اوداسه سره وایاست که بغیر اوداسه وایاست هېڅ مشکل نه لري. که ولاړ یاست که ناست یاست په هر حالت کې ویل کېږي. دغه وظیفه د دوستانو یا غفورو یا رحیمو یا فتاحو، یا غفورو یا رحیمو یا فتاحو، دغه درې د الله تعالی جل جلاله نومان دي. دغه ډېر وایاست انشاءالله الله پاک جل جلاله به دې له هرې محتاجۍ څخه وساتي. خو کله که چیرې داسې حالت در باندې راغی چې محتاج شي، مثلا وایي ښه ته دې ضرورت سو او هغه نه درته پیدا کېدی، نه میلاوېدی او ته ځې له یو بل مسلمان بل د الله تعالی جل جلاله له بنده څخه مرسته غواړې، نو په هغه دوران کې دغه تورې وایه یا غفورو یا فتاحو، دا بل لپسې مې درښوي دا درې سره وایاست. انشاءالله الله پاک جل جلاله به د دغه نومانو په برکت سره له هغه محتاجي حالت څخه وساتي او هغه د مشکل وخت په دوران کې دغه درې نومان د الله پاک جل جلاله ضرور وایاست. بیا به ستاسو په زندګي کې ستاسو مخ ته مشکل نسي راکلی، ستاسو له دغو نومانو سره شناخت او ربط وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.